او که دولت دی هر څومره سیوا شي او منصب دی هر څومره غټ شي او شهرت دی هر څومره زیات شي او عزت دی هر څومره خور شي، خو د الله په ذات مې دی قسم د دې انسان په دې زړه کې یو خانه ده، هغه خانه د ایمان او د تقوا نه بغیر د سره نه ډکېږي. ستا به په کربونو روپۍ بېشمار جیربه جایدادونه به دي، ستا به هر څومره غټ منصبي، هر څومره لوی عزت به دي، لوی شهرت به دي، خو چې ایمان او تقوا در کې نه وي د زړه دغه خانه به دې کله هم ډکه نه شي. ټول عمر به د زړه خانه دغه ستا خالي ګرځي او ژوند څه دی دنیا څه ده. علي صاحب فرمایي که دې خلکو ته پته ولګي چې پس د مرګه دا خلک څومره زر یېروي، نو په دې دنیا کې به د الله د رضا نه ما سوا یو کار هم ونه کړي. د نیکه قبر ډېرو لږو خلکو ته معلوم دی او د نیکه د پلار قبر شاید چې چاته هم نه معلوم، لیکن د نیکه ځمکه معلومه ده، حدبندي معلومه ده، پټی معلوم دی، جیدادي معلوم دی. دا خلک صرف او صرف د انسانانو د دولتونو اوږي دي، د هغوی دپاره څه غواړي نه بیا، نو د نیکه په ځمکو باندې مزې نوسي کوي او حساب کتاب یې نیکه ورکوي. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي که د انسان ته پته ولګي چې دا دوه غټ مصیبتونه د مرګ په وخت په ده راتلونکي دي، دا به د الله د رضا نه ما سوا بل اس یو کار ونه کړي. یو دا خبره چې په وخت د زنکدن کې تی مال ټول واغیستلی شي او حساب کتاب ورسره ټول کولی کی، او دنیا څومره بې وفا ده چې هر څومره غټ حاکم شي او هر څومره لوی دولت جمع کې یو قبر ځمکه دله صرف درکوي. او دین څومره وفادار دی چې هر څومره بیکاره مسلمان شي، د انسانیت د تاریخ د ټولو نه بیکاره مسلمان د دې دنیا په لس چنده جنت درته ملاویږي. بیا هم منګه دنیا پسې لګېدلي او دین پسې موږ نه لګېدلي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې خبردار ګورې د سپي نه بیکاره نشي. سپی څه کوي؟ مالک یو نوړی روټۍ ورله ورکوي، ګورولي یې داسې، او چېرته یو ګوټ کې ورله داسې وړوکی شانتې ځای جوړ کړی او دا سپی چې خپل خواهش پسې روان شي او مالک ورته آواز وکړي چې ودرېږه، فوري ودرېږي او ته الله پیدا کړی مې، جسم یم در کړی، وجود یم در کړی دی، او وایي مه ځه او ته ځې، او وایي ځه او ته نه ځې. او بیا وایي خبردار وی ګورې د خر نه زیات بېوقوف نه شي او د خر نه زیات پاگل نه شي او بیکاره نه شي. وی خر په تکه توره تیاره کې د مالک کوڅه پیژني، د شپې را روان کا خپل کور ورته معلومي، او هر څومره چغې و سوري چې په بازار کې په هغه چغو سورو کې د مالک آواز پیژني، او ته د خپل خالق او د مالک دروازه هم نه پیژني او د خالق او د مالک آواز هم نه پیژني. دروازه د جماعت دروازه ده او آواز د مؤذن آواز دی. ټوله شپه اوده ایخ پراته خلک، او چې سار د مونځ ټیم شي اوده شي بیا خلک. لا تترک الصلاة فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله. پیغمبر اسلام فرمایي مونځ مه پرېږدئ، چا چې مونځ پرېښود د الله ذمه م ترې بري شوه، د الله د پیغمبر ذمه م ترې بري شوه. محدثین بحث کوي چې د الله د ذمه بري کېدو او د الله د پیغمبر د ذمې بري کېدو مطلب څه دی؟ الله پر رحمت نه نازلی او پیغمبر علیه السلام شفاعت نه کوي. چې الله رحمت نازل نه کړي، پیغمبر علیه السلام شفاعت ونه کړي، څه به د انسان سره باقي پاتې شي؟ علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي تارک الصلاة الشر من الزانی والسارق وشارب الخمر وآکل الحشیشه. منځ پرېښودونکی انسان د ډاکو نه خطرناک دی، د زناکار نه خطرناک دی، د شرابي نه خطرناک دی، د نشهیي نه خطرناک دی.